دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. په دې هیله چې تاسو به جوړ وئ او د ژوند چارې به مو په سمه روانې وي. درنو دوستانو، نن د یوې موضوع په اړه له تاسو سره خبرې شریکوم، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي او د ژوند په اوږدو کې تاسو ورڅخه ګټه واخلئ. راځو د جنسي وسواس په اړه. جنسي وسواس څه دی؟ تاسو به په خپله هم شاید دا حالت تجربه کړی وي یا مو په ټولنه کې په نورو خلکو کې دا حالت لیدلی وي چې ځینې خلک له حده زیات د جنسي اړیکو په اړه سوچونه کوي. هغه د ورځې او د شپې په اوږدو کې، یعنې کوم ځانګړی وخت معلوم نه وي، هر وخت د جنسي اړیکو په اړه سوچونه کوي. کله کله دغه حالات دومره متشدد شي چې آن د محرمو خلکو سره هم د جنسي اړیکو په اړه سوچونه کوي. نو راځو په دې موضوع باندې غږیږو چې دغه موضوع څه ده او څنګه کولی شو چې له دغه موضوعاتو څخه ځان خلاص کړو. جنسي وسواس یا سیکسوال ابسیشن د وسواسي جبري اختلال OCD یوه برخه ده. په دې حالت کې انسان ته غیر ارادي، پرلهپسې، ناوړه او جنسي فکرونه ذهن ته راځي چې ډیری وخت په خپله دغه کس هم نه غواړي چې دغه ډول ذهن یا دغه ډول عمل وکړي، خو ده ته صرف هغه فکرونه په ذهن کې ورځي. دا فکرونه معمولا د نارمل جنسي تمایلاتو څخه شدید، نارامه، شرمونکي، مضطرب وي او له همدې امله پرته سخت اضطراب یا د ګناه احساس هم پیدا کوي. ولې د جنسي اړیکو په اړه دوامداره فکرونه کیږي؟ دغه حالت مختلفې بڼې لرلی شي. لومړی وسواسي جبري اختلال یا OCD ده. دا یوه رواني ناروغي ده چې انسان ته پرلهپسې فکرونه، وسواس را پیدا کیږي چې له هغې وروسته دغه فکرونه جبري چلند پیدا کوي. که د وسواس موضوع جنسي وي، نو تل د جنسي اړیکو، ناسمو انځورونو یا حتی ممنوعه اړیکو په اړه فکرونه هم تولیدېږي. دوهم چې د جنسي فشار یا نه تخلیه شوې انرژي. که یو څوک اوږده موده جنسي اړیکې ونه لري یا د غریزې د تنظیم لاره ونه لري، دا انرژي ممکن په ذهن کې د پرلهپسې فکرونو په بڼه څرګنده شي. دریم دیني یا فرهنګي فشارونه دي. کله چې یو څوک په سخته مذهبي یا محافظه کاره ټولنه کې یا چاپیریال کې رالوی شوی وي، د جنسي فکرونو تجربه ممکن له ګناه یا شرم سره یوځای شي چې دا چاره وسواس رامنځته کوي. څلورم ذهني نارامي یا اضطراب دی. عمومي اضطراب د ذهني ارامتیا نشتوالی یا فشارونه ممکن د جنسي وسواس د زیاتېدو لامل شي. پنځم جنسي تجربه یا ټروما. که څوک په کوچنیوالي کې د جنسي سوء استفادې ښکار شوی وي یا د دې صحنې شاهد وي، د جنسي رفتارونو په اړه دا کیدای شي وروسته د دوامداره توګه د جنسي فکرونو لامل شي. اوس راځو دې ته چې ولې دا وسواسي فکرونه مزاحمت کوي. وسواسي ذهن لپاره جنسي فکر یو له هغو موضوعاتو څخه دی چې ډیر زر اضطراب راپاروي، ځکه چې دا فکرونه له ټولنیز یا دیني پلوه شرمونکي ګڼل کیږي. پرته دا احساس ورکوي چې دا ناپاک یا بد انسان دی او دا فکرونه نه غواړي، خو نشي کولی چې کنټرول یې. حل لارې څه دي؟ لومړی روان درملنه یا CBT کاګنیټیو بیهیویر تراپي یا شناختي رفتاري درملنه ده. تر ټولو مؤثره درملنه ده چې په دې درملنه کې یو ډاکټر یا ارواپوه یو ناروغ ته دا ورزده کوي چې څنګه وسواسي فکرونه وپیژني او څنګه یې پرته له دې چې مقاومت ورسره وکړي له ځانه لرې کړي. دوهم دوایي یا درملنه ده. دا د اضطراب او وسواس لپاره ځانګړې دوا ده لکه SSRI، فلوکسیټین، سریټالین او نور. دریم چې دا مراقبه او میډیټیشن ده. دا تمرینات د ذهني ارامتیا لپاره خورا ګټور دي. څلورم د شرم ماتول او خبرې کول دي. لکه مخکې مو چې اشاره وکړه، ځینې داسې ټولنې شته چې په هغه کې د جنسي اړیکو په اړه د موضوع یادول د ګناه یا د شرم احساس کیږي. نو موږ او تاسې باید له خلکو سره دغه ستونزه شریکه کړو، له متخصص سره خبرې وکړو او د خلکو مرسته او پاملرنه ځان ته راجذب کړو. که د جنسي فکرونو له امله په دوامداره ډول اضطراب یا د ګناه احساسوئ یا نورې ستونزې وي، یا دا فکرونه ستاسو ورځنی ژوند، خوب، عادت یا له خلکو سره اړیکې خرابوي، نو تاسې درملنې ته اړتیا لرئ او په دې اړه تاسو کولی شئ په ویبپاڼو کې او یوټیوب کې نورې مقالې هم ولولئ
ترڅو تاسو په خپله د ځان درملنه وکړئ. ډېره زیاته مننه.